په چین کې د یوې فابریکې خاوند هغه وخت حق پک او اریان پاتې سو چې ځینو عربي تجارانو د په هغه میلمستیا کې چې د دوی لپاره یې جوړه کړې وه په دې سبب ګډون نه کړي قبول چې ویل ستاسې چرګان او پسونه پر اسلامي طریقه نه حلالیږي. دغه چینایي تعجب او اریانتیا په دې سبب سره وه چې دوی هغه تجاران وه چې د ده څخه یې چینایي مالونه په دې شرط غوښته چې پر هغو مالونو ولیکي میډن جرمني، یعنی په جرمني کې جوړ شوی. او بیا دغه چینایي پوښتنه وکړه چې دغه تجاران د کم دین متابعت کوي. حقیقت دا دی چې په موږ کې هم ډېر داسې خلک شته چې د دغو عربي تجارانو فوټوکاپي وي چې په یوه ځای کې ډېر تنګ نظره او سخت نیونکي وي او په بل ځای کې بیا د ډېرې پراخې عقیدې خاوندان وي. هو داسې ډېر خلک شته چې ساز او موسیقي نه اوري او ډېر ځله په دې سره فخر هم کوي چې زه خو هغه متقي او پرهیزګاره انسان یم چې په دین پورې مې لاسونه ټینګ نیولي دي. خو دغه پرهیزګاره انسان ته به د غیبت او نمیمت کولو په وخت کې، د بهتان او درواغ ویلو په وخت کې، د ظلم او خیانت کولو په وخت کې اریان پاتې سي چې د ده وجدان دا څنګه قبلوي چې د الله جل جلاله د مخلوق سره دې دغه کارونه وکړي. او ته به ونه وایې چې دا هغه متقي او پرهیزګاره سړی دی. داسې کسان به هم ډېر ووینې چې خوله یې یو ګړی د الله جل جلاله له ذکره او یاده نه درېږي، خو بیا چې د تور زړه هغه سختي ووینې چې نه انسانیت پکې شته او نه رحمت، د خلقو سره د سخته معامله ووینې، بدګمانونه او تور زړه یې ووینې، اریان به ورته پاتې سي. نن ورځ د ډیرو مسلمانانو بدمرغي په دې کې ده چې په دین کې یوازې هغه کارونه عملي کوي چې د ده خوښ وي او په ټولنه کې یوازې د ځاني ګټو لپاره کار کوي.